هلکه ته یې ولې سکول ته ناوخته رالاست؟ ماسټر صاحب زما څه پنجه ورک سوی ولې زه په پنجې پسې ګرځېدم له ځکه ناوخته شولم. هلکه ته بیا ولې ناوخته سوې؟ سرجي کم پنجه یې له ده څه ورک سوی ولې ما په هغه باندې پښه ایښېوله له ځکه ناوخته شولم. هلکه چې ونه ښورېږه ټول شیان راوباسه کنې هغه چم به در سره وکړمه لکه پلانکي چې له خپل خسر سره کړي ول. نور شیان هم راوباسه زر کوه زر کوه نور شیان هم راوباسه. بس نور شیان نشته را سره یاره. پټ کړی خو به دې نه یې یا نه مې دې پټ کړي. بس هلته کښېنه چې ونه ښورېږي ټول شیان دې یوړل ته دا راته وایه چې پلانکي د خسر سره څه چم کړی وی پلانکی چې ولی خپل خسر یې واج لاسته ولی وی. الو السلام علیکم ښه په خیر برابر یې شکر دی خیرات یې بس دعاګانې راته کوه بس کور یې ودان کور یې ودان. ای ماما د موبایل خوراکه زه ټلیفون به کوم ډېر ضروري کار مې دی ډېر ضروري کار دی دی او یاره نن سبا خو په دا موبایلانو باندې خلک ډېر بد بیریږي که مې اوس موبایل درکړی تا غلط نمبر کې میلاو کړی نو سبا خو بیا زه فساوېږم یاره ځوانه ته ولې داسې د بېوقوفه سړي چمونه کوې یا باید زما رنګ اوس تا ته دی سړي معلومېږي یاره دې ټلیفون به کوم ډېر ضروري کار مې دی ایمرجنسي کې یم او ډېر ضروري کار بیخي ضروري کار مې دی. ښه ګوره په دې کې زما لمبران دي بل لمبر نه کې میلاو یا خالي دا یو لمبر کې میلاوم بس بېرته یې دستې درته راوړم ورسه ورسه یاره دا سړی غلط نمبر نه کې ملاو خانه به را خرابه کړي. ماما دا دې موبایل دی کار دې وصلو او ښه بل نمبر خو به دې نه کې ملاو کړی یا بل نمبر مې نه دی ملاو غلط نمبر خو به دې نه ملاو کړی یا ازه صحیح دی صحیح دی. ای بیا چشتې دا یې بچی واچولی ای موبایل بچی واچولی او نو دا در واخه بچی زه نه غواړم یا در سره کښېږده تا خو ستا هغه دی ښه زه کور یې ودان. ماما موبایل خوراکه زه ټلیفون په کومه موبایل غواړې دغه هم در واخه په دې کې یو سیم دی په دا کې بیا بل سیم دی صحیح دی دا دواړه سکونده یو سیم دا هم در سره واخه درځه ورسه یاره بلاره موبایل ورکړی بچیان یې واچول دا واره کېدی چې دوه بچیان واچي. موبایل دې څه کلی هغه خو مړ سوی یاره موبایل څنګه مړ کېږي څنګه خبرې کوې یاره موبایل راکړه مړ سولی ولا مړ سولی موبایل څنګه مړ سولو یاره موبایل زر راکړه راویې کاږه ته ولاړ ځه خدای دې خوار نه کړي چې بچیان یې اچول ښه په خوشحاله ولې او چې اوس مړ سولی اوس پریشانه یې